مال چې څنګه الله ویلي هغه شان استعمال کو دا د مال شکر دی او اولاد چې څنګه الله ویلي هغه شان استعمال کو دا د اولاد شکر دی. نو الله فرمای انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا ازمایش دی. الله په تاسو باندې ازمایش کوي. مال د دنیا د چا نه دی، دا د ټولو نه پاتې دی. الله فرمایي ولله میراث السماوات والارض، ځمکې اسمانونه ټول الله ته پاتې کېدونکي دي. دا چا ځان سره یو نړو 20 کاله بعد چې نن د چا په ملکیت کې څه دي هغه د هغه په ملکیت کې نه وي. 20 کاله بعد مخکې چې موږ وګورو کم خلک چې د هغوی د رزق درک نه لګېده نن هغه خانان او نوابان دي، او 10 کاله 40 کاله مخکې چې کم خانان او نوابان وو هغه نن خوار دي. دا مال لچانه دی. الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې موږ د خلکو په منځ کې اړو راړو. نن په بادشاه دی په کرسۍ باندې ناست دی اډرې چلیږي، سبا هغه ګدا دی اسم نه دی د بل اډر پې چلیږي. نو دا د څه دپاره راځي زما عزتمندو؟ الله د دې فیصله کوي انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مال له ازمایش دی. الله د باندې ازمایش کوي چې څه کوي؟ ته ما پرونو خویندو کې مالدار پیدا کړي چې ته دې رور خور ته ګورې که نه ګورې؟ ته ما پیدا کړې په خپل خاندان کې مالداره، ته دې خپلې ترور ته چې د الله رسول فرمایي الخالة قطعة من الام، د مور خور دا د مور د بدن یوه ټوکړه ده. څنګه چې د مور احترام کې داسې به د مور د خور احترام کې، د هغې سره به داسې مینه کې. د الله رسول فرمایي دا تره چې دی دا د پلار یوه حصه ده، پلار د لاړو تره دی دا د پلار د بدن یوه حصه ده. څنګه چې د پلار د احترام او خاطر کو داسې به ده کې الله مال درکړه چې څه کوې ته؟ رونو خویندو ته پکې ګورې که نه؟ ترور ته پکې ګورې که نه؟ تره ته ماما ته پکې ګورې که نه ګورې؟ محله کې د خوار او غریب دی هغه ته پکې ګورې او که نه ګورې؟ منګه د چرسیانو د پوډریانو د خیرمارانو د خیرې نه یریږو چې راته ودرېږي د الله په نوم راکړه یاره وایي د الله په نوم غواړي ورکه خیرې به وکړي. خو چې د کم سړي سره زمونږ د وینې رشته ده او هغه سره مریض پروت دی او د ډاکټر پیسې نشته نو د هغه نه نه یریږو. که د ده زړه نه یو ووت څه به کې؟ به د قیامت په ورځ د الله رسول فرمایي صله رحمي به د پل صراط په پل باندې ولاړئ. صله رحمي څه ته وایي؟ د وینې رشتې دا به د پل صراط په پل باندې ولاړي او دا به دا اواز کوي یا الله هغه بندګان چې په دنیا کې زما خیال ساتلی د هغوی خیال وساته او هغه چې زه ضایع کړم یا الله نن یې دلته ضایع که. الله دې زموږ توبه نصیب کړي. نن په هر کور کې دا اور لګېدلی دی، دا د قیامت علامه ده. دا به وي خو الله دې موږ او تاسو وساتي. او چې موږ په خپل کردار باندې ملامته یو ملامته ګوره یو نفس اماره دی، یو نفس لوامه دی او یو نفس مطمئنه دی. نفس اماره هر یو نفس دا اماره دی، اماره د ګناه طرف ته امر کوونکي رابلونکي، او چې کله دونه ګناه او خطا وشي نو دی خوشحاله وي چې به دا کار خو مې وکړه. لکه دا فاجران فاسقان چې کله یو غلطي وکړي یو ګناه وکړي نو سارې په فخر سره وي بیګا مې دا چل کړی دا چل مې حتی چې زنا وکړي هغه هم خلکو ته بیاني چې دا چل مې وکړو، لواطت وکړي هغه هم بیاني، چېرته اجړاګانو لاړ شي هغه هم بیاني، چېرته یو بله نافرماني وکړي هغه هم. دا نفس اماره دی، دی په ګناه باندې خوشحالېږي، دا د جهنم حقدار دی. دویم نفس هغه نفس لوامه دی. لوامه دنه ګناه وشي ګناه خو کې خفه وي یا الله دا خو رانه ډېر لوی غلطی وشو، شیطان خو زه دوکه کړم یا الله بیا به نه کوم. دی ملامته کېږي، دا نفس لوامه دی، یو نفس مطمئنه دی. په ده باندې دومره بنده خواري وکړي چې دی د الله تابع شي، دی خطا او ګناه ته هغه نږدې کېږي نه. د نفس اماره نه به نفس لوامه او مطمئنه څنګه جوړېږي؟ دا به په صحبت د صالحانو جوړېږي. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. قاری محمد طیب رحم الله فرمایي د ملګرو اثر وي، د لباس اثر وي. او ناشنا خبره فرمایلی را په خپلو خطباتو کې وایي تاسو یو ښه مزیدار ځوان کس وګورئ چې ښه برپور مردانه قوت پکې وي او بالکل داسې چې دا بعضې ځوانان داسې ربړیان شاني یاسې
خلقتن پاغي کې نرمي وي او د ښځو پیخې میخې پکې وي نه وي چې ښه وجاهت والا سړي وي او دته تاسو د زنانو لباس واچوئ یا ورته لوپټه واچوئ نو دی چې د زنانو دا صرف لوپټه په سر کې نو دی به د دا مزاج د انسان داسې جوړ دی چې دی به د ښځو نورې نخرې پېخرې کوي د ده په زړه غواړي چې زه وکړم که ماشوم ته د پولیس جامې واچوي د پولیس پیښې شروع کړي هغه ته تا نه دي ویلي که د فوجي ورته واچوي د فوجي شروع کړي که د زنانو ورته واچوي د زنانو شروع کړي وایي د لباس هم اثر وي دقه شان د صحبت هم اثر وي چې کله د بنده صحبت د نیکانو خلکو سره او دی نیک نم وي نو دی د نیکانو پیښې شروع کی او چې د صحبت د بدانو سره نو که دی بد نم وي دی د بدانو په لار روان شي نو نفس اماره نه نفس مطمئنه او لوامه د نیکانو خلکو په صحبت جوړي به هر حال د اولاد د الله په لار کې استعمالول دا د اولاد شکر دی دا د الله امانت دی امانت د دې به الله تپوس کوي او د نابالغه اولاد نیک اعمال دا الله تبارک وتعالی د مور او پلار په کاته کې اچي دا د دې په عمل نامه کې حسابي ځکه د دوی خو عمل نامه نشته نو دا د مور پلار اضافي ګټه ده په